1908 کې یعنی د نن نه د یو صدي نوم سیوا مخکې په نیویارک ښار کې 15,000 ښځې بار راوتې وي او د حکومت خلاف یې هړتال کړی د هغوی پرپز او مقصد څه و؟ نو مقصد یې دا و چې موږ د ورکینګ اورز چې دي نه دا راله کم کوي، تنخواه راله سیوا کوي او د اوټ حق راله راکوي. مطلب دا دی چې امریکا غونډه کې ملک کوم په 1908 کې ښځو ته د اوټ حق نه و حاصل. 1911 کې د یورپ څلورو ملکونو کې دا ورځ سیلیبریټ شوه. بیا په 1917 کې په روس کې یو پیري ته د روس د حکومت خلاف ښځې راووتې او هغوی چې ډیمانډ و نو هغه روټي اور امن. مطلب دا دی چې په دغه زمانه کې یو د پیري جنګیزم د وجې نه، یو روس کې دننه اکنامک کرایسس د وجې نه یو غذایي بحران او بل طرف ته امن نه و چې جنګ په پیري جنګیزم و که نه. نو د دې وجې نه هغوی د روټۍ او د امن لپاره بار راوتې وي، هړتال یې کړی. د دغې هړتال نه 4 ورځې پس د روسو حکومت بدل شوی. دا چې په کومه ورځ باندې دا زنانه راوتې وي نو په دغه ورځ باندې 8 مارچ تاریخ و. نو دا 8 مارچ چې مقرر شوی دی دا د دې نه پس بیا مقرر شوی دی او دا اقوام متحده یو عالمي ورځ په طور باندې اوس په 1975 کې اکنالج کړې ده. دا د 1975 نه پس اوس ورلډ وایډ د دې هغه سیلیبریشن کېږي. اوس د دې سیلیبریشن څنګه کېږي؟ دا داسې مانځلی شي چې په ډېرو زیاتو ملکونو کې په دې ورځ باندې باقاعده تعطیل لګېدلې د چوټۍ ورځ ده. په چاینا کې هاف ډے ده، ریلیز وباسي ښځې د خپل حق لپاره، د خپلو حقوقو لپاره، د بیدارۍ لپاره. د دې ورځې سره یو څو رنګ دي هغه ورسره هم تړلي شوي دي. د هغې کې یو جامني رنګ دی، یو جامني رنګ یې ورسره ځکه تړلی دی او د وقار یعنې د عزت او ورسره د انصاف نښه ده. بل شین رنګ دی، یو شین رنګ د امید نښه ده او بل سپین رنګ دی، سپین رنګ د پاکیزګي نښه ده، د پاکیزګي کا نشان دی. او بل په پاکستان کې چې دا موږ وو چې څو کاله مخکې کله د دې سیلیبریشن کېده د نامې راجسم میر مرزي خبره راغله. اوس دغه خبره موږ د دې انګل نه ورته ګورو چې موږ وایو چې دا دې له لکه د ښځې له دا حق چا ورکړی دی چې دا وایي چې میر جسم میر مرزي د نه وایي چې دا زما جسم دی، بس اوس چې ورسره زه څه کوم زما مرزي ده. نو موږ وایو چې دا خو زموږ ملکیت کې ده. ملکیت کې داسې ده چې دا زما لور ده نو زما ملکیت کې ده، که دا زما ښځه ده زما ملکیت کې ده، که زما مور ده زما ملکیت کې ده. نو چې زه څه وایم نو دا به هغه مني. دا چې څه وایي د دې هغه به نه چلېږي، زما به چلېږي په دې باندې. نو مطلب خو د خبرې دا شو چې اکا چې لکه سړی چې کوم دی دا میل ډومینیټډ سوسایټي ده، د ښځو خپله سرای او خپله څه خوښه نشته، بلکې د سړي چې کوم دی نه دی د دی د قسمت او د تقدیر فیصلې کوي. نو اوس که چېرې داسې وشي چې جینۍ نه د رشتې په وخت کې تپوس ونشي، که د عدالت نه تپوس ونشي نو دومره خبره نه ده، ځکه چې هغه جینۍ ته واده کېنه تا کله راځي. خو که د جینۍ نه تپوس ونه کړه کېدای شي چې ته د هغې نه قسمت فیصله وکړې او داسې یو کور ته یې بوځي چې هغه هلته کې نه خوشحاله، نو بیا د هغې خو به ټول عمر خراب کېږي. نو یو خو په دې وجه باندې دا میرا جسم مې مرزي چې د هغې جسم دی نه د هغې مرزي پکې شاملول پکار دي، د هغې نه رایې اخیستل پکار دي. یو خو دا خبره ده. خو د دې نه اهمه چې کومه خبره ده نه هغه دا ده چې اوس یو لکه فار ایگزامپل که داسې ده چې یو جینۍ په لاره باندې روانه ده، یو هلک د هغې د چیړلو کوشش وکړو، نو چې د هلک کله د هغې د چیړلو کوشش وکړو او لاس یې والا راړو، نو د جینۍ د هغه لاس وسته کړو او ورته یې ووایي چې خبردار که مله دې لاس راړو، ځکه چې دا زما بدن دی، زما جسم دی او په دې به زما مرضي چلي، تا له دا حق چا راکړی دی چې تا ما له لاس راړي. نو چې اوس د دې انګل نه موږ ته وګورو دا ټیک ده که نه، چې دا چې کومه فیمیل ده او د دې کوم جسم دی او په دې باندې د دې مرضي نه وي د چا مرضي وي؟ او آیا چې موږ سړي کوم یو نو زموږ په خپل جسم باندې په خپله مرضي نه ده؟ نو چې سړي ته دا حق او اختیار حاصل دی چې د ده په خپل جسم باندې مرضي، ښځې ته هم دا حق حاصل دی چې د ده په خپل جسم مرضي که نه. اوس موږ دا نه وایو چې هغه ړومبې چې کوم خلک ایکسپلینیشن کوي نو هغوی بلکل په غلطه باندې دي. نو داسې ده چې اوس دا چې د میرا جسم میرې مرضي کومه خبره ده، نو دا هم داسې ټوټل موږ دا هم نه وایو چې دا ټیک ده، ټوټل دا هم شو چې غلطه ده. دا د خلکو په نیت باندې منحصره ده چې کومه زنانه چې کوم دی نه دا په کوم نیت باندې وایي نه کېدای شي، دا بیا چې کوم دی نه غلطه هم کېدای شي، ښه هم کېدای شي.